شیخ صاحب بل سوال دا دی چې آیا د زنانو په دې بنګړیو کې او په والیو دې کې زکات شته دی که نه؟ لکه بعضې علما وایي نه زکات نشته دې د باندې دې په باره کې علما کرام ډیر مختلف دي چې آیا د زیورات استعمال په زیوراتو کې زکات شته او که نشته. د جمهور اهل علم رائے دا ده لکه امام مالک، شافعي، احمد بن حنبل جدید زکات نشته. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بعض نور فقها رائے دا ده چې په دې کې زکات شته. کوم علما چې وایي چې زکات نشته هغه وایي څنګه چې د نور استعمال په اسبابو کې زکات نشته نو دا د استعمال یو سبب دی نو په دې کې زکات نشته. دویم اتفاق دی د فقهای کرامو چې علاوه د سرو زرو سپینو زرو نه نور زیورات لکه جواهر هغې نه چې کوم زیورات جوړ وي